بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په سلواغې میاشت کې 2415 بهرنیو وګړو د هوایي ډګرونو او بندرونو له لارې افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د دې ادارې د شمیرو له مخې له دې ډلې 1311 تنه هیواد ته راغلي 1154 بیرته بهر ته تللي دي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو استادانو او کورنیو بهرنیو متخصصینو په ګډون د اوبو نړیوال کنفرانس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه کنفرانس به 3 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له لوري د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او سیلابونو په اړه 115 مقالې وړاندې شي. د یاد وزارت په وینا د کنفرانس د هیواد متخصصینو او استادانو ترڅنګ د روسیې، ایران، امریکا، انګلستان، چک، سلواکیا، سریلانکا، پاکستان، هندوستان، نیپال، فلیپین او ترکیه هیوادونو استادانو او متخصصینو ګډون کړی دی. کابل کې د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره په کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره اړیکې آذربایجان ته ځانګړی اهمیت لري. بلخوا بیا ډاکټر محمد نعیم د یاد هیواد له همکاریو مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا هیله څرګنده کړې ده. د یادې کتنې په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پر پراختیا او دوام ټینګار شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د اوبو نړیوال کنفرانس مراسمو کې ویلي چې د اوبو له سرچینو سره ملي او تخنیکي چلند نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره خپل ملي مسؤلیت ادا کړو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال مولا عبدالحق اخوند همکار د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.